شیخ شیر علی شاہ صاحب رحمت الله علیه بیان کولو او یو خزوا کونډوا یو زوی ته نه او شاغی ته سر سپین کو سره ورتا سپین کو بس دا بچی ما خام شدی ورکه به ولاړه قلقلا خان بکل راځي مور سره خدا ډیر لوی سودای پته ورته ولګی دا چې زما زوی لو پر دی تم رازګی لکوا زم رازګی لکوا یو شپنی مدا چراغ مور ورته ولاړه دا ورته وې زوی د کمزې نراله ما خود ټول شپه درته په آرام ته رکړلا بے آرام شوما نه خوب راتللو کله بار کله دننا و بچی دا ولی د شپې نا وخت راځي په خپل ټیم باندې د وخت راځه ځکه ما خو تا ته سر سپین کړی دی چې ترا سره نه ز پدی ته شو دیوالونو باندې سکوما ورته وی مازغه می مخرابوا ما شراب سکلی دی نشه می مخرابوا هغه تاسو زرا ورته وی اے بچی خدا دی په سر کې چنجو کا چې ته زما زړه درد الله دی سر کی چنجی پیدا کا زوی تخپل کوټه تلاړو مور دنن لاړلا سار چې شلو ډارک لاړ ورون کرا ورون ورته ویل اے خور بیا خبراله معلومیږي دا چې خپل زوی بیګا دردولې ورته وی اے ورونو لاړ شي سما د زوی تاسو کوي ورته وایا چې مور خپل کار کوا نور در تزوی نوے ما تا مور موایا اغیول زرو که خپل کار بکی مو خوری تاسی اغیب پسی یو رس تیر شوا بل تیر شوا دری مورش مور سر بے فکر پیدا شو تسی لاشی اغا اد زوانی مرگ تا پوسو کی چی پکسکم حالات کی دے سر رانگے دے بدبخت زمان تا پوسو نکو اغوی چی لارل سے بکورتا دروازی دن نخوانا بندی دی په دیوال ورواو اختل چې ګوري د کوټې دروازه دنه بند ده دروازه زور کوله ها دروازه ورما تکړه چې ورما تکړه چې کله دننه لاړل دا سیب پروت او د سر نه چنجي را روان دي پس بګمو باندې او په یو ځای بل ځای باندې هغه یو आवाज وکړو چې دا سې اوخه زول ټول چنجي د سر نم دا سجدا کیږي واپس لاړل مور ته ویلي اے خوري د بچی خدا سے حال دی هغه ویل بس الله ډیر غیرتی بادشاہ دی ما اوسم نه دی بخله زما زوی چرته پړه پکې واچو سینته لاو کوي غورځوي وې دا والی وې دا مې بیګا ورته ویل چې زوی خدای دې په سر کې چنجو کا درې ورځې وړاندې مې ورته وویل په ما غشپه چې دې تله په ماغه نشه کې لاړو محترم دا بنوي چې د مور او پلار هزار نه قبلېږي دا خو د مینې نه کوي خدای کله کله د قار نم کوي ګورئ مور او پلار خوشحاله ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړه الہ العالمین خدای زموږ د ټولو غټو اړو ګناهونه معاف کړي الہ العالمین موږ د والدینو متعلق بیان وکړو خداوند متعال د چا چې مور او پلار وفات دي په شمول زمونږه الله د ټولو والدینو الله قبرونه د جنت د باغچونه باغچي وګرځي الله د چا والدین ژوند دي خدای ژوند کې خیر او برکت واچي الله زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق او محبت زمونږ د ټولو نصیبه وګرځي الہ العالمین زمونږ د مدرسه او ټول دینی مدرسې آباد کړي الہ العالمین زمونږ پریشانی ختم کړي یا الله دا جامعہ الله د ټول امت د پاره د هدایت او د خوشاله جامعہ وګرځي خدای زمونږ مال زمونږ اولاد زمونږ دوستان ټول په قبول او منظور فرمایي الہ العالمین زمونږ د ټولو الله خاتمه په ایمان فرمایي ورونو دا چې څومره تاسو راغلي مانځتا محترم تاسو ټول د جامعي خادمان یې د مدرسې خدمت کوي دا جامعه په تاسو آباد ده دا جامعه دا مخپوران دي بوتلل پکار دي مونږ خو پروګرام داو چې اجلاس به وکړو خو اجلاس نه مخکې بس دا خبره په دعا کې کو دغه اجلاس ترونو زموږ چې کومه کمیټي هغه اوس د 2007 لپاره جوړه شوې ده د کې مرګورو انتهایی خلوص سره او محبت سره د تعاون مظاهره کړې ده زه د ټولو مرګورو نه دا درخواست کوم شکریه ادا کوم چې څومره مرګري زم په دې کمیټې کې دي د دینه علاوه نور مرګري مرادانه نشي دا کمیټي جوړه کړو موږ یوازې تنخواګان د ضرورت نه لرو زموږ دا جامعه الحمدلله د 8 مهنت دا مدرسه روانه ده په دې کې د تعمیر کار روان دی د کې الحمدلله کال په کال تعمیر مسله روانه
دا خو موږ یوازې تر دې وخته پورې الحمدلله که زه درنه افغانستان ته لاړم نو د 10مې او د 11مې میاشتې او د 9مې میاشتې زما په حج کې ونهمه نو د 9مې میاشتې د 10مې او د 11مې تنخواه پاتې وه د 12مې تنخواه الحمدلله او د 10مې او د 11مې تنخواه تاسو زما په غیب کې را جمع کړې. الله دې قبول او منظوره کړي. الحمدلله دا مدرسه د ډېر عمر نه را روانه ده، دا به همداسې الله چلی. تاسې لم زما دا درخواست دی چې کوشش دا کوئ چې د جامعه کې خلوص سره محبت سره تعاون وکړو، دا جامعه آباد کړو. اوس موږ له د تعمیر ضرورت تیرونو تعمیر کول غواړي، ځکه دا پټی دا په 46 لک روپو باندې موږ ته پرېوتلو. محترمو تاسې ټولو ته پته لګي دا یوازې پټی نه و، دې نه چاردیوالي راتاولو. تاسې ولیدل چې هغه عظیمه کارنامه الله رب العالمین په هفتو 2 هفتو کې دننه وکړه. بیا هم تاسې نه موږ د محبت او د مینې او د خلوص دا توقع کوو چې موږ سره به خپله مینه جاري او ساري ساتئ. نو انشاءالله د مانځه نه بعد به زه تاسې ټول په جمع باندې به کښېنئ انشاءالله. څومره چې تاسې راغلی میلمانه او غیر میلمانه تاسې ټول د دې مدرسې خادمان یئ. انشاءالله د مانځه نه بعد به مختصر انشاءالله دعا کو او د دعا نه بعد به انشاءالله بیا مختصر ز خپل او 15 خبرې کوم او دا غینه بعد به انشاءالله بیا د اجلاس په حق له باندې به اجتماعي دعا کو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.